بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان د داروین د ایولوشن یا ارتقا تیوري او د هغې رد. حقیقت دی چې د چا سره د لوستلو او اوریدلو وخت نشته او یا کم دی، خو په دې خاطر چې اوسني ماشومان د ساینس شاګردان دي، نو د مور و پلار یعنی د والدینو نه هیله کوم چې دا مضمون په غور سره واوري او د اولادونو سره د ضرورت په وخت کې کومک وکړي. اوس راځو خپلې موضوع ته. اوس وخت کې د ځمکې په مخ تقریباً 2 میلیونه سپیشیز یا انواع او اقسام د ژوندیو موجوداتو اوسیږي. مثلا انسان یوه نوعه، اوښ بله نوعه، ماشه بله نوعه، چې د دې جملې نه یوازې د انسانانو تعداد 7 بیلیونو ته رسیږي، او حشرات الارض خو دومره دي چې که په انسانانو باندې وویشل شي نو هر انسان ته به د 200 میلیونو نه زیات ورسیږي. نو داروین په دې باره کې چې دا دومره ژوندي موجودات د ځمکې په مخ څنګه آباد شوي دي، خپل نظر یا تیوري ولیکله. پوهیږو چې تیوري یو ساینسي حقیقت یا ساینټیفیک فکت نه وي، بلکې د چا شخصي نظر کېدای شي چې صحیح وي یا غلط. نو راځو په لنډ ډول اول د داروین تیوري ګورو او بیا دا ګورو چې صحیح ده او که غلطه. داروین وایي چې په اول کې یو ژوندی سل یا حجره یعنی یو ژوندی موجود پیدا شو، خو دا چې څنګه پیدا شو په دې باره کې هیڅ نه دی ویلي. بیا د مختلفو حالاتو سره د مخ کېدو او د وخت په تیریدو سره د ایولوشن او نیچرل سلیکشن یعنی ارتقا او طبیعي انتخاب په واسطه د نوموړي ژوندي موجود څخه مختلف ژوندي موجودات منځته راغله. داروین وایي چې زرافې د هرن نه منځته راغلي دي. دلیل دا وایي چې یو وخت د حیواناتو د زیاتوالي په وجه واښه کم شو، نو هرن د ونو د پاڼو د خوړلو دپاره د سر د جګولو کوشش کولو، نو اورمیږي اوږد شو. خو داروین دا نه ده واضح کړي چې پاڼې خو نور حیوانات هم خوري لکه وزې، نو د هغوی اورمیږونه ولې اوږده نه شو. بل ځای وایي چې ماهیان د اوبو نه وچې ته راووتل او په ریپټایل بدل شو. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې آیا ماهی د اوبو نه د باندې 10 منټه هم ژوندی پاتې کیږي؟ بیا وایي چې ریپټایل په قراره لاسونه خوځول شروع کړل او مرغان تی جوړ شو. د ځان په باره کې وایي چې انسان د شادي یا منکي نه جوړ شوی دی، مګر دلته چې کوم میسنګ لینک موجود دی د دې په باره کې داروین هیڅ نه دی ویلي. چیرته دی هغه انسان چې سر د انسان دی او ملا او خپې د شادي؟ چیرته دی هغه انسان چې یو لاس او پښی د انسان وي او بله پښه او لاس د شادي وي؟ یعنی مطلب دا که چیرته د داروین د ایولوشن په طریقه ژوندي موجودات منځته راغلي وي، یعنی آهسته آهسته د یو شي نه بل شی جوړ شوی وي، نو که اول او آخر شی موجود وي نو د منځ شی هم باید موجود
وي. یعنی چې شادي او انسان موجود وي نو حتما باید هغه انسان هم موجود وي کوم چې د شادي او انسان په منځ کې وي. اسې د ښه پوهېدلو دپاره یو فرضي مثال درکوم. فرضاً که د انار ونه په قراره د مڼې په ونه بدله شي او د انار ونه هم موجود وي او د مڼې ونه هم موجود وي نو باید چې د دې دواړو ونو په منځ کې داسې ونه هم موجود وي چې انار او مڼې دواړه پکې یو ځای وي. او که داسې نه وي نو بیا خو د انار ونه د مڼې په ونه نه ده بدله شوې. همدارنګه که د شادي او انسان په منځ کې داسې انسان موجود نه وي چې هم شادي وي او هم انسان یعنی مکس انسان وي نو بیا خو شادي په انسان نه ده بدله شوې یا انسان د شادي نه دی جوړ شوی. او د ساینس او ټکنالوژي په دې دور کې انسان په دې پوهیږي چې د شادیګانو خپل نسل دی او د انسانانو خپل نسل او د دې دواړو په منځ کې بل دریم د انسان او شادي مکس نسل نشته. همدارنګه د ساینسي تحقیقاتو په واسطه چې د شارک فش او ډراګن پلی په فاسلز باندې شوي دي دا ثابته شوې ده چې 50 میلیونه کلونه پخوانی شارک فش او ډراګن پلی هوبهو د اوسني شارک فش او ډراګن پلی په شان دي او یو قسم ډیزاین لري نو بیا ایولوشن او ارتقا کوم ځای ده. نه خو شادي په انسان بدله شوې ده او نه انسان د شادي نه جوړ شوی دی. اوس د یو مهم سوال خواته راځو او هغه دا دی چې اول ژوندی سیل یا اول ژوندی موجود څنګه منځته راغلو. د کوم نه چې د داروین د تیوري په اساس ټول ژوندي موجودات منځته راغله. د دې سوال دپاره داروین په خپل ټول کتاب کې کوم تسلی بخش جواب نه دی ورکړی. داروین ته دا معلومه نه وه چې ژوند څومره مغلق او کمپلیکس دی ځکه چې په دې هر څه خو ساینسدانان د ډي ان ای د کشف یا ډسکوري نه وروسته پوه شول. مګر داروین تیوري په 1859 کې لیکلې ده او ډي ان ای په 1951 کې کشف شو. نو ځکه داروین ته دا نه وه معلومه چې ژوند څومره کمپلیکس دی او که چیرته ورته دا معلوماتو کوم چې اوسنیو ساینسدانانو ته شته شاید چې هیڅ کله به یې داسې تیوري نه وه لیکلې ځکه چې دا تیوري یو خیالي قصه ده چې د یو خیالي ژوندۍ حجرې یا سیل نه شروع شوې ده. خو اوسنیو ساینسي تحقیقاتو معلومه کړې ده چې په خپل سر د چانس په واسطه د داسې خیالي سیل جوړېدل او منځته راتلل ناممکن او محال دي ځکه چې د یو پروتین د جوړېدو احتمال یا پرابیلیټي چې په خپل سر د چانس په واسطه جوړ شي یو په لس په طاقت د 140 یعنی چې 10 ته 140 صفرونه کېدي چې د دې تعداد د لویوالي اندازه د دې نه ښه معلومېدی شي چې په کائناتو کې د اتومونو تخمیني تعداد او اندازه 10 په طاقت د 2 ده یعنی چې 10 ته 2 صفرونه کېدی او بیا په یوه حجره کې یا په یو سیل کې 42 میلیونه پروتین موجود دي چې د هر یو د جوړولو دپاره همدومره وخت پکار دی.
حال دا چې زمونږ د یونیورس یا کائناتو ټول عمر تقریبا 14 بیلیون کلونه دي، کم چې د یو پروټین د جوړولو د پاره هم کافی نه دي. دا خو لا ډېرې ساده خبرې دي. علاوه د دینه د ډي ان اے جوړېدل او پکې پروګرامینګ او معلومات یا ډاټا اچول، جینیټیک کوډ، او بالاخره هغې ته ژوند ورکول، چې دا په خپله دومره لوی بحث دی چې ډېر وخت نیسي. فعلا ترې تېرېږو، انشاءالله چې آینده کې به پې خبرې وکړو. فلهذا د دې خیالي سیل یا حجرې وجود او د هغې پورې د داروین جوړه شوې خیالي قصه هیڅ حقیقت نه لري او بالکل غلطه ده. همدارنګه 15 کاله د داروین د تیوري د لیکلو نه وروسته لوی پاسچر چې د هغې وخت ډېر لوی بیالوجیستو ثبوت کړه چې ماده یا مټر نشي کولی چې په خپله یو ژوندی موجود منځته راوړي او د داروین تیوري غلطه ثابته کړه. همدارنګه د بیولوژي قانون دی چې ژوندی شی صرف د ژوندي شي نه منځته راځي. مړ شی یا نان لیوینګ تینګ نشي کولی چې ژوندی موجود منځته راوړي. انشاءالله چې نور معلومات به په بل مضمون کې د نیو داروینیزم په نوم ووایو. که وخت لرئ واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.